السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او خوشاله او آباد لره. دوستانو اکثره ملګری سوالونه کوي د رزق په باب باندې چې مهنت تر حد زیات کوم، پیسې ګټم، ډېرې ګټم، خو هغه پیسې مخته نه ځي، یعنې ډېرېږي نه، د جمع کېدلو د طریقه مې نه ده زده او د پیسو د ګټلو طریقه خو مې زده ده. پیسې ګټم، مهنت کوم، خو کومې پیسې چې زه راوړم کور ته په هغه کې برکت نه وي، ډېرېږي نه، پر مخ مې کاروبار نه ځي. مثلا هغه پیسې چې زه راوړم هغه بیرته ختمې سي، ماته ځای نه نیسي. که تاسو یاد وي دوستانو، اکثره وخت یو سړی ډېر مالدار وي، ډېرې پیسې لري، خو بیرته یو دم مسکین سي، پیسې ورڅخه ولاړې سي، کاروبار یې ټپ ودرېږي، ختم سي. دغه انسان چې په ډیرو روپو امخته سوی، په غټ کاروبار امخته سوی، د دې سړي بیا له زندګۍ څخه زړه توریږي، ژوند خوند نه ورکوي، شپه او ورځ دا رنګه پر تکلیف ورباندې تیریږي چې ډیر په سخت حالات کې وي. ولې؟ ځکه چې دی په ډیرو پیسو باندې امخته ده، هغه پیسې ورباندې ودرېدي. دی په غټ کاروبار باندې امخته ده، هغه کاروبار ورباندې ودرېدی، ختم سو. نو اوس دته لږ روپۍ خوند نه ورکوي، کوچنی کاروبار خوند نه ورکوي. د دې لپاره دوستانو زه یوه وظیفه درښیم او یو عمل درښیم، په هغه باندې تاسو عمل وکړئ، انشاءالله الله تعالی به مو بیرته هغه پخواني حالت ته بوځي کوم چې تاسو مخکې واست. یعنې مخکې ستاسو کاروبار ډېر خوندور و، برابر و، مخکې له تاسو سره ډېرې زیاتې پیسې ویلې، اوس نسته، بیرته به هغه حالت ته ځئ. یا هغه ملګري چې هغه روپۍ ګټي، د جمع کېدلو د ډېرولو په طریقه یې نه پوهېږي. مثلا په پښتو کې به اسان لفظ درته ووایم چې روپۍ برکت نه کوي. دی په ورځ کې ډېرې زیاتې پیسې ګټي، خو هغه روپۍ دته ځای نه نیسي، برکت نه کوي. کله چې یو سړی لږ روپۍ ګټي، خو هغه روپۍ برکت کوي، کاروبار نور مخته په بولی شي، خو بالاخره دې ته ورسېږي چې د دې سړي کاروبار ډېر غټ شي، پیسې هم تر حد ډېر زیاتې شي. خو دا بل سړی چې د هغه پیسې ډېرې ګټي، خو دغه طریقه چم یې نه ده زده او نه د ده طریقه هغه پیسې چې د هغه پر مخ باندې تللی شي نه برکت کوي. دوستانو دې لپاره زه یو عمل درښیم، یو مجربه وظیفه درښیم، په هغه باندې عمل وکړئ. الله تعالی مهربانه ده چې ستاسو په دنیا کې برکت هم ولویږي او هغه کاروبار چې په ټپه درېدلی هغه بیرته پر مخ باندې ولاړ شي. نو دوستانو تر دې مخکې زه تاسو ته وظیفه درښیم، که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي ضرور یې سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ، تر څو هغه هم له دغه څخه نفع، ګټه، فایده واخلي. دوستانو راځئ زه د وظیفې پر طرف باندې. اول خو دوستانو موږ او تاسو باید دې ته سوچ او فکر وکړو. دا به شاید تاسو له ډېرو خلکو هم اورېدلي وي، له پخواني خلکو هم، په اوس زمانه کې هم دا خبره ډېره عامه ده او دا حقیقت هم لري. که نه تاسو یې وازموئ، هغه خلک چې هغه پیسې ډېرې لري، پر هغو دغه حالت تېر سوی چې بیرته مسکینان سوي دي، هغو ته دا تجربه شته. کله چې دوستانو یو انسان پیسې ډېرې ګټي، خو هغه تر چوکاټ بهر استعمالوي. مثلا د پخوانو خلکو متل ده، تر خپلې کمبلې پښې بهر کړې وي، هغه دنیا مخته نشي تللی. یعنې دی پیسې ګټي د ورځې 2000 3000 50,000، خو دی چې کم په ورځ کې د ده خرچې هغه 5-6,000 دا سړی پر مخ باندې نشي تللی. د سړی چې دا تر کمبلې پښې بهر کړي دي، دا سړی چې د له چوکاټه بهر تجاوز کوي. ځکه چې الله تعالی یو داسې ذات د سخي سړی خو خوښوي چې هغه خیراتونه کوي، خو الله تعالی جل جلاله هغه سړی نه خوښوي چې هغه بې ځایه مصرف کوي. که یو انسان بې ځایه مصرف کوي چې هر څومره دنیا یې زیاته وي، دا به ختمیږي، فاتحېږي نه. که یو انسان هر څومره زیات روپۍ ګټي، بې ځایه مصرف کوي، بې ځایه مصرفوي، دا ځای نه نیسي، دا پیسې ډېرېږي نه، دا سړی مخې ته نشي تللی. بل که یو کس ډېرې پیسې لري، خو دی عیاشي پکې کوي، عیاش سړی هم په ټول عمر مخ ته نشي تللی، نشي کامیابېدلی، پیسې به یې دستي ختمیږي. دا تجربه ده، دا هغه خلکو ته معلومیږي او موږ او تاسو دا په سترګو باندې وینو
چې یو انسان ته الله تعالی ډیر روپی ورکړي هغه پر غلط لار باندې استعمالوي هغه عیاشي کوي هغه پیسې ډیر زر ختميږي مون خلک لیدلې دي چې دنیا الله تعالی ډیر زیاته ورکړي ده خو پیسې پر غلط ځای استعمالوي عیاشي کې استعمالوي پر غلط لارو استعمالوي دا پیسې لغه انسان څخه ډیری زرزي ځکه چې په خوانو خلکو دا متل د سی پیسې وای زه لغه چا سره فاتېګم لغه چا سره قرار نسم چې لغه سره زما قدر او عزت وي یعنی کم چا په کنټرول کې سی پیسې راځي پیسې واغه ځای ته ځان رسوي کله چا په کنټرول کې پیسې نوي هغه پیسې واغه ځای ته ځان نه رسوي پیسې دا وای چې تما وساته زنور هم درته ډیرېګم کدی نه ساتلم بې ځای د مصرفولم نه ډیرېګم دوستانو یو دا خبره چې څوک پیسې ډیر لري په هغه کې خیراتونه کوي مسکینانو ته ور کوي فقیرانو ته ور کوي د بل مسلمان حاجت پر کوي د دې سړی دنیا ز تاسو ته ګارانټي در کوم نور هم زیاتیږي دا سړی به ټول عمر مسکین نشي نه به غریب شي خو یو بل طرف ته یو بل کس ته هغه پیسې ډیر لري تکبر کوي لوی کوي غټبالي کوي په ورځ په ورځ کې نوې نوې کپڑے جوړوي موټران اخی جمعه پر جمعه بدلوي یا د موټرسایکل خاوند د موټرسایکل جمعه پر جمعه بدلوي د شوق لوجي موبایلان جمعه پر جمعه بدلوي ځکه چې په کاروبار خامخا تاوان کې مثلا ته موبایل واخې نه وي واخې 0 په 50000 ضرور 15 کې به 30 خرڅوي خو تاوان به کوي دا سړی چې د چوکاټه بهر روان ده لخپل کمبل یې پخې استلې دا سړی دنیا کګټي ډیره خو ځای نورته نسی دې سړی دنیا پر مخ نسیتلی یا پیسې ډیره دي دنیا یې زیاته دا سړی به بیرته پر شا باندې راځي دا موږ لیدلې دي دوستانو که څوک تاسو ویني دا کار کوي د ازما خبره د سریات کې په دماغ کې پټ کې دا سړی بیرته پر شا باندې راځي نو کوشش وکړي 1000 روپۍ 2000 روپۍ ګټي 1500 روپۍ خرچه کوي ځکه چې اوس ګرانې د ډیر سخت حالت خراب دي ارسي ګران د لاس نه ورته رسیږي نو تاسو 1000 روپۍ 2000 روپۍ ګټي خرچه د 1500 کوي 1500 به د تا بچت کی کله چې تو پیسې ډیره کې په پیسو باندې بیا هر قسم کاروبار ته کولای شي کاروبار سے ته زیات کې بیا سے ته خرچه می سو سره زیات کې د تا پر کاروبار باندې تاثیر نه کوي خو کته کاروبار د 2000 3000 غټي خرچه د 50000 کوي ضرور به د تا پر کاروبار باندې تاثیر کوي ضرور به تا پر سرمایه باندې تاثیر کوي نو بیا به دا ګلی او شکایتونه یې ما دنیا ول پر مخ نه زی ورځ پورس کمبود پکې روان ده یا هغه خلک چې خو مخ ډیر دنیادار او نن ولې مسكين سم هغه دغه وجد بل دوستانو زی وځي په اندر خیم په باندې عمل وکي ان شاء الله الله تعالی به مسکنت نه پر دراولي او الله تعالی به دنیا نورم پر مخبوز او کچیر ډیر مور سرمایدار نو الله تعالی به له حالت تر نه کې مخ کم سي د انسان کاروبار پر شارازي او له فقر سره ورځ په ورځ په مخ کیږي یعنی هغه پیسې ورڅخه ځي دوستانو دا وظیفه دا ډیر اسانه وظیفه ده په ورځ کې تقریبا پر تسبیح باندې کم او د سی کم نه چې کله تاسو تسبیح فلاس کوي ذکر شروع کوي اول به یو وار درود شریف وایي بیا الحمدلله شریفه لغه ورسته متصل پر تسبیح باندې دغه تورې 2.5 وای رزوایس یا رزاق بس ډیر اسانه ده بل تورې به یوم نه وایس یعنی په سر کې اول وار یو وار الحمدلله شریفه یو وار درود شریف بیا دغه تورې 2.5 واره یا رزاق بس یې ختم کی په پای کې بیا درود شریف الحمدلله شریفه بیا الله تعالی ته الله سپورت کی سی الله ازما دغه دنیا سي د حلال دنیا ده یا الله حلال نور هم را کې راضیات کې او دغه پر دغه حالت باندې قرار باقی وساته یا الله لمبذرین خلق موساته مبذرین هغه خلق دي الله تعالی جل جلاله فرمایي الله تعالی په قران کې و اسراف کوونکو خلقو ته د شیطانانو ورونه ویلي دي ګوري دوستانو څوک سي اسراف کوي بے ځای رفي مصرف کوي بے ځای عیاشي کوي پیسې بے ځای مصرف کوي هغه تعالی د شیطان اورور ویلي دي نو دوستانو لدغه آیات لاندې ځان مراولې لدې څخه ځان وساتي بے ځای اسراف مکوي که خیراتونه کوي د خپل وس مطابق د تا 1000 روپۍ په وس پر خیرات 1000 روپۍ وکړه اوس د تا 1000 روپۍ په وس پر د خیرات 50000 کوي تر حد زیات کوي دام جائز نه ده د خپل لیول مطابق خپل ژوندۍ ته ګوره سیور پی دی په وس باندې پرې ور پی خیرات کوه الله تعالی انسان سره پر عقیده باندې زی او ضرور به د مال کې برکت لېږي پیسې به دي زیاتیږي خو کته به ځای مصرفوي پر عیاشي باندې بیا د دنیا ختميږي هم برکت خو بيخي نه کوي
نو دوستانو خدای دې چې دا وظیفه مې خوښه سوي نو نور ملګرو سره هم شریک کړئ، موږ ته هم دعا وکړئ. پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم.